په کابل کې په پوهنتونونو کې څه روان دي؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې ځینې بهرنۍ رسنۍ چې په افغانستان کې د افغانانو په ژبه خپرونې کوي په افغانستان کې یو شمېر موضوعاتو ته اشاره کړې. لومړی بي بي سي په دولتي ادارو کې د جنسي ځورونې په اړه راپور خپور کړ. له هغه وروسته ازادي راډیو د کابل په پوهنتونونو کې د نمرو په بدل کې د ښځینه محصلینو د جنسي ځورونې راپور خپور کړ. د ازادي راډیو په راپور کې راغلي دوی وایي د کابل پوهنتون یوې محصلې ویلي یو استاد ترې د بریا په بدل کې د جنسي اړیکو غوښتنه کړې ده. دغه محصله چې خپل نوم زبیده ښیي وایي استاد ورته ویلي و که جنسي اړیکې ورسره ونیسي د سپینې پاڼې په مقابل کې به هم 100 نمرې ورکړي. زبیده زیاتوي په دوهم سمستر کې د استاد په بد اخلاقۍ هغه مهال پوه شوه چې د استاد دفتر ته ورغله او هغه په انټرنیټ له ویرانۍ ښځې سره ویډیویي چټ کاوه چې کالي یې پر تن نه وو. دوی زیاتوي چې د کابل پوهنتون سربیره نورو پوهنتونونو کې هم ورته وضعیت روان دی. دا و د ازادي راډیو راپور. خو اصلي کیسه دا ده چې هیڅوک هم نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. دا چې افغانان یوه سنتي ټولنه ده او د دا ډول موضوعاتو په وړاندې ژر پالېږي د توطیو لپاره ښه استفاده ورڅخه کیدای شي چې موږ په تاریخ کې هم ښې خاطرې ترې نه لرو. ښه مثال د غازي امان الله خان په وخت کې ده چې همدې رسنیو په اخبارونو کې تبلیغات وکړل چې امان الله خان بهرنی کلتور راوړي. جنکیان یې خارج ته لیږلي دي، هلته غلط کارونه شروع کړي. په پوهنتونونو او مکتبونو یې جنکیانې خرابې کړې. هماغه و چې خلک راوپارېدل. د امان الله خان حکومت سقوط شو چې دا د تقریبا له هغه 100 کاله وروسته هم افغانستان بیا هماغه حالات ته رانغی چې د هماغه توطیې له کبله له 100 کالو هم ډېر وروسته پاتې شو. اوس چې افغانستان یو ځل بیا د ځان بسیا په لور روان دی د ولسمشر غني په وړاندې ورته دسیسې جوړېږي او غواړي بیا هماغه زهر وشیندي. په هره ټولنه کې په هاش خلک شته، په ادارو کې به هم وي، په استادانو کې به هم وي، په محصلینو کې به هم وي، په عامو خلکو کې به هم وي. او که دغه په هاش خلک په 7 دیوالو کې هم راټول کړي بیا به هم دوی خپل کار وباسي. نو بناء د په هاشۍ کیسې دې په مکتب او پوهنتون پورې نه تړل کېږي. زه چې کله د مکتب شاګردانې وینم هر څوک ترې لاره چپه کوي او په ځوړند سر ترې نه تېرېږي. د علم زده کړه فرض ده. په اوس وخت کې 10 سلنه پښتانه لا دې ته راضي شوي چې لورانې او خویندې تعلیم وکړي چې په هغه کې هم 8% زړه نازړه دي. نو هیله دا ده چې په دې ډول تورونو سره د علم زده کړې ځایونه نه بدنام کېږي او د زده کړو مخه دې نه نیول کېږي. په دغه برخه کې علما او عام وګړي ډېر مهم رول لري چې باید خپل رول په مثبت ډول ادا کړي. د رسنیو په تبلیغاتو ونه غولېږي او داسې باید ونه شي چې پخوا غوندې راپاڅېږي او مخالفت شروع کړي. په هر حال یو ځل بیا وایم چې د څو په هاشو خلکو شتون باید د مکتب، پوهنتون او ادارو د بدنامۍ سبب نشي. په هر حال تاسو د دغه موضوعاتو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.